عائشه صدیقه رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شپې له خوب ولیدو او سار بداسي رښتیا شو لکه صبح صادق څنګه چې سحر راوخی جرانا ورش دغه شان بچ نبی علیہ السلام خوب ولیدو هغه برښتینه خطو نو دا رښتینی خوبونه چې دي کنه دیتا په حدیث مبارک کې د پیغمبر یعنی د نبوت سلوختمه عیسی ویل شوی ده حدیث مبارک کې راځي وي دا خوب د نبوت سلوختمه عیسی ده نو هر پیغمبر ته د پیغمبرین مخکې الله تبارک وتعالى رښتینی خوبونه راولي رښتینی خوبونه او دا ولی الله تبارک وتعالى د پیغمبر د نبوت سره رو مانوس کوي عادت کوي نو دا خوبونه د رؤیا صالحه چې دي کنه د اخبار غیب نه یو قسم دي خو د هر سړي د پیغمبر خوب چې دا وحی وي د پیغمبر خوب دا وحی دا دروغجن نشي کېدی خو زمون خوبونو کوم چې کوم نیکان خلق دي هغه اکثر رښتینی وي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم سړی چې څومره زیات رښتینی وي دومره به د خوب رښتینی وي کوم سړی چې څومره زیات رښتینی وي دومره به د خوب سوي رښتینی وي او کوم سړی چې څومره فاسق فاجر وي دومره د خوبونه غلط وي د خوبونه غلط وي بعض خلک چې سترګه پټیږي چې خوب نه خو چې سترګه پټیږي چې خوب نه بیا ماته د دې تعبیر څه ده خو پاکه څه تعبیر ده ټول ورځ ګډه وړي کنه هغه په خوب کې ویني هغه په خوب کې څه تعبیر لري د نیکانو خلقو د صلحاو خلقو چې دا غي شپه ورځ په منځ او په ذکر او اذکار کې تیریږي هغه چې د شپې خوب نه غي ډیر غټ اعتبار وي د فاسق فاجر سړي خوب اکثر دروغجن خوب د اغلاس او احلام وي اکثر نو دیو جنا هر پیغمبر د نبوت نه مخکې الله تبارک وتعالى هغه ته خای رښتینی خوبونه ورته خای بیا کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سلويختو کالو شو او د رمضان المبارک میاش و ولسم رمضان و او دوشنبه ورځ و د پیر ورځ څلورمه ورځ و چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې وجدا وکنه چې نبی علیہ السلام عائشه رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوازې والے په دغه وخت کې خوخه چې کله نبی علیہ السلام د سلويختو کالو ته ورسید کنه نبی علیہ السلام په یوازې والے ډیر خوخه د خلکو سره ناس تنه خوخه ولا او تبع غار حرا ته تل بناستو نو انت د الله عبادت کو اوس کوم عبادت په کو شریعت خلا راغلی نو د غار حرا کې نبی علیہ السلام کوم عبادت کو نو علماء لیکلي وي د الله په کائناتو کې به سوچ کا د الله په کائناتو کې به سوچ کا او الله چې ورته کوم خبره په ځل کې واچول چې دا دین ابراهیمی دی په اخ کې به عمل کا چې کوم خبره ورته په ځل کې رااله چې دا دین ابراهیمی دی اخ کې باندې به عمل کا د الله ذکر او اذکار به کا نو نبی رسول الله بهار حرات اکثر تو د دوشنبه ورځ وا د سلورمه ورځ د ګل ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې په کوم ورځ باندې وحی رااله په اخ کې ورځ باندې چې کله ماسختن شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کې شو او خدیجه رضی الله تعالی عنها پسې ادریدا 2 رکعات منځ وکړ نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د ټول نړومبه ایمان چاره وړه ده خدیجه رضی الله تعالی عنها ټول نړومبه ایمان په خدیجه رضی الله تعالی عنها دویم نمبر ایمان چاره وړه ده دویم نمبر ایمان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ورقه ابن نوفل لا وړه ده د خدیجه رضی الله تعالی عنها د ترزوی چو دی ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوستو د وراره دي دا خبرې کوي چې مال یو فرشتہ رااله په مای د آیاتونه نازل کو ورقه ابن نوفل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول کہانی ووري ده کنه نو دا د اخر زمانه پیغمبر دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی ارمان چې تا د کلی د خلک د مکې نو باسي چې په دغه ټیم کې زه موجود و چې ستا دفاع مې کړی ستا مرګتیا مې کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي مکی ول به ما د کلی نه مو باسي نو ورقه ابن نوفل ورته وی وراره یوازې ته نه بلکې کم پیغمبر چې راغلی دی هغه سره خلکو دا عمل کړی دی تا به د مکی ول او باسي نو دویم نمبر ایمان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ورقه ابن نوفل راوړی دی ځکه چې دغه بیا نبی علیہ السلام لا دعوت نو شروع کړی دی وفات شو
نو چاته نه تاسو کو وی ورقه ابن نوفل د الله پاک پیغمبر هغه خو ستاسو تصدیق کړی دی ورستو پاتې نشو نو آیا چې هغه مسلمان د دنیا نه تللی خو دغه څه حکم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې لیدل چې پسپینو جامو کې پس کې وو پسپینو جامو کې معلومی کې دا چې الله بخله دی دیو جن علماء لیکي وی یو مړ دی پسپینو جامو کې اولید نو دا داغه د نیکبختیا علامت دا دلالت کوي په دې باندې چې دنه الله رضا دی چې کله مړ دی پسپینو جامو کې ولید نو دویم نمبر ایمان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ورقه ابن نوفل راوړی دی نو خبره مې درته دا کوله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه ورځ باندې د ماسختن په مانځ باندې ولاړ دی او خدیجه رضی الله تعالی عنها شاته ولاړه ده نو علی رضی الله تعالی عمر په دغه وخت کې لس کال دی او د نبی علیہ السلام په کفالت کې د نبی علیہ السلام په کور کې پاتې کېدو ځکه د نبی علیہ السلام چې کم تر ابو طالب علی رضی الله تعالی فلار هغه ډیر غریب و ډیر غربت و نو چې غربت نه علی رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام سره پاتې کېدو نو د علی رضی الله تعالی چې راغی کنه نو نبی علیہ السلام خدیجه رضی الله تعالی په مانځه ولیدو نو چې نبی علیہ السلام سلام وګرځو نو علی رضی الله تعالی ته تپوس کوي وی دا سدي د تر زوی دا تسکای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل وی دا د الله دین دی او تمام پیغمبران په دې دین باندې الله را لګلی دي او د لات او د منات نه بایکاټ وکا او راشه د الله دین ته غاړه کیده علی رضی الله تعالی چې دا خبره واورید کنه نو علی رضی الله تعالی حیران شو دا خو ما بالکل نوې خبره واوریده خو ما بالکل نوې خبره واوریده بیا ته علی رضی الله تعالی فرمایل وی د تر زیاده در هغه پوری ایمان نه راولم تر څو مونږ چې د خپل پلار سره مشوره نه کړی د ابو طالب سره داغه نه به تاسو کوم ځکه وړو کې عمر لس کاله کا د ابو طالب نه به تاسو کوم نو نبی رسول الله سلام په دې خبره باندې خپه غونته شو وی اے علی کو ایمان راوړي راوړه کو نه راوړي ستا مرزي خو په ما باندې خلک نه خبره وا ځکه نبی اسلام په دغه وخت کې لاسو خبره ول نه غوښتل په ما باندې خلک نه خبره وا ترته مو وایا دا خبره ترته مکوا ټیک تا علی رضی الله تعالی د شپې اود شو چې څنګه اود شو الله تبارک وتعالى د شپې په زړه کې ایمان اچولې چې سار را پاسې دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل د ترزه ته کومه خبره ته دعوت ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي لا اله الا الله دې خبره ته دعوت ورکوم وما ته دا وای ما ایمان پتا باندې راوړ علی رضی الله تعالی په نبی رسول الله سره راوړو ایمان یې راوړو بیا علی رضی الله تعالی د خپل ایمان د خپل پلار نه یو کال پټ ساتلې دی یو کال د ابو طالب نه یو کال د ایمان پټ ساتل نو دریم نمبر مسلمان بیا څوک شو علی رضی الله تعالی عنہ سلام نمبر مسلمان اغا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کرده غلامو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلام خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کړو دا زید رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کړو نو سلورم نمبر په د ایمان راوړو او پنځم نمبر ایمان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوړل دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په عمر کې مشورو هو ډیر کلک دوسیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لاړو وی زماسته خو ډیره مرګتیا ده ډیر دوستانه ده خو زه ته د خبرې دعوت در کوم نو دا دی اومنه لنو اذا کومه خبرې دعوت راکای نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ابوبکر دا وایا چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایا زه الله پیغمبر یم زه الله پیغمبر را لګرم ابوبکر رضی الله تعالی په خبره کې معمولی سوچونه کو بلکې ډایرکټ وی لا اله الا الله محمد رسول الله دیو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کنا وی ما چې چاته هم د ایمان دعوت ورکړه هغه پکې سنا سوچ کړي سنا سه فکر پکې کړي سیوا د یو ابوبکر نه چې ابوبکر تما څنګه دعوت ورکونو زما تصدیق وکړو دیو جناب ابوبکر صدیق وګرځید د یو صداقت د وجه نه سو ګرځیدو صدیق وګرځید نو پنځم نمبر ایمان پچاروړو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وروړو بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د وجنا
الله تبارک وتعالى ډیر کسان مسلمانان کړو، ډیر کسان بیا مسلمانان شو. د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د وجه مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و چې کله الله تبارک وتعالى جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل، نو الله تبارک وتعالى جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبريل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره. نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام جنت تلاړو، نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشالۍ ولیدلې. نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالى تینه تاسو کو جبريل جنت څنګه وو؟ نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه بخامخا د جنت لپاره تیارې کړي ته بزان را رسي. داسې نعمتونه چې چا وریدل نو ضرور بزان د جنت لرا رسي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی، الله تبارک وتعالى فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلې نه دي، غوږونو اورېدلې نه دي، او د یو انسان په تصور کې داغه خیال هم نشي راتلی، د انسان په زړه کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی. داسې نعمتونه الله تبارک وتعالى د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړی. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت په ځان را رسي. بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه، جهنم وینا. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو، د جهنم هغه بړکای ولیدله، د جهنم هغه غصه ولیدله، داغه عذابونه ولیدل. چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چرته به د جهنم ته غرانش، چرته به د جهنم ترانش. بیا ورته الله تبارک وتعالى او فرمایل وی جبرئیل اوس لاړ شلک بیا د جنت تماشا وکړه، ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی، ډېر ښکلی ما تیار کړی دی، خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه؟ د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو، کم اعمال دي د جنت د تلو، کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی، که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي. دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي، ځکه چې دې جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي، په مصیبتونو باندې دي. څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه اسی په انسان باندې راشي. لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه، دا به چې ته ګران کار دی که نه، غرمه خلک خوبونه کوي، ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي، لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې، په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي، سخته ګرمي به وي، تږی به وي، وږی به، خو روژه به نیسي. دا تکلیفونه نه دي، روژه به نیسي. دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه، تبه ده، ټوخی دی، بل مرض دی، غریبي ده، بل مرض دی، بل مرض دی، دا تکلیفونه په انسان راځي نه. نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلل. ها لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي، دی د جنت دپاره پیدا کړی وي، خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی. الله دله یو مقام مقرر کړی په جنت کې، خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی. نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي، مصیبتونه پرې راولي. نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پې اوچتې کړي، د دې درجې پې څه کړي؟ اوچتې کړي. نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي. دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی، تکلیف پې راغی، د په دغې ټایم کې
بد رد نه ویلې د الله ناشکری نه کوله بس وی الله دا غریبی هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل کا الله دا غریبی راله په مالداری باندې بدل کا اګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو فرمایل زه کو وګه ما خوشاله یم او کو پګیړه موړ یم خوشاله یم ځکه چې پګیړه باندې وګه مکنه نو د الله تبارک وتعالى ته دعا کوم الله ته عاجزي کوم او کو پګیړه باندې موړ یم نو د الله شکر ادا کوم او به هر حال مونږ له دغه درجه ته نه ورسېدل کنه په مونږ باندې چې کله مصیبت راشي مونږ له پکار دي چې مونږ وایو الله دا مصیبت ستاسو طرف نه راغلی دی الله دا مصیبت پرانه ته لرکه الله دا رانه لري چې زه دې برداشت نشم کولای دا مصیبت را په خوشاله بدل الله نه بداسي سوال کوي ها بدیره دې بنوي نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړي یو مقام جوړ کړي د هغه ځای ته رسیدې نشي الله په باندې بیماری راولي بل تکلیف راولي دې په صبر وکي هغه صبر د وجنه الله تبارک وتعالى د درجه اوچت کې ګناونه ختم شي ګناونه دې سکی ختم کی روایت خو راځي د انسان په لاس کې غنه لاړ شي غنه کنه په دې ورته الله اجر ورکړي په دې ورته الله اجر ورکړي چې دته تکلیف میلاو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګره ګرانه ده دا الله سودا سره ګرانه ده دا الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل دي آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي تمون استاد به فرمایلی دا صدلون خو خیرات خو نه د چار سړی دی ورته زی تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل کنه او واپس راغی وی الله دی جنت ته تل ګران دي صرف ستا پر رحم به ورته خلک سي بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي وسلام شه د جهنم د تلو اسباب وګوره د جهنم ته خلک د کوم عملونو د وجنه زی نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم وکتو نو جهنم په مزو کې پټو جهنم پس کې پټو په مزو کې پټته زکه چې عیاشی دي خوشحالی دي بدکاری دي غلا ده زنا ده بل عمل دی ټول خوشحالی ګناه خدای هر انسان زړه غواړي کنه هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کای نو چې ستا زړه سمري او هغه کوي خپل مرزي کوي او ځان خوشحالی په دنیا کې نه چرته بځي جهنم ته بځي کنه نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی وو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډیر ګران دي دې نه ځان ساتل ډیر زیات ګران دي ورنه اکثر خلک هم دې جهنم دراسي دې جهنم ته داخليږي الله د دې وجنه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي دا تکلیفونه ستاسو د اوچتوالي د پاره دي ستاسو د ګناونو د ختمولو د پاره دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وې د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالى په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څومره زیات نږدې وي دومره به تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دومره په هغه باندې سوي تکلیف زیات وي الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و اوس مې وظیفې شروع کړې مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې سمې نه خوري داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما په ښکته را روان دی زه ورته واما الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي دغې مقام ته دې ورسوي نو ان مع العسر یسرا ان مع العسر
یسرا د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي د کنه د هر سختی سره بیا سدي خوشاله د هر سختی نه ورسته بیا خوشاله او د دین اسلام د پاره دا چې د دنیا د پاره د تکلیفونو برداشت کړي بیا و چې ورسته به خوشاله راځي د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالى به بیا خیر ورځ راوستي تر صحابه کرام ژوند ته وګوره کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا د اصفهان اوسیدونکو و اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغه اوسیدونکو و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړی زوی و جیداد هم ډیرو او پلار مذهبي سړی هم و اصل کې پلار چې مجوسی و مجوسی هغه چاته ویل شي چې د اور عبادت کوي اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي بس دا نگرانی دای چې ور چرته مل نشینو ته قیامت پر هغه د خپل ور بلې هغه مل کې دوه تنه ورکي او دا غي ور عبادت کوي نو د پلار مجوسی او په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخ کېو چې د دوی کما اتشکده وا د دوی چې کما عبادت خانه و دا غي مشر د پلار هغه ور نگرانی به د پلار کوله دومره پکې مخ کېو بهر جاگیردار سره پلارو نو دوی با دیبا پټیو جیداد او هغه ته به تور اته سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې حق دین چې صحیح دین هغه دین عیسوی وو عیسایت د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین په دغه زمانہ کې دیبا چې کله خپل پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو پلار باندې د هغه یو عبادت خانه او د عیسایانو هغه په کې عبادت کوي دیبا کله کله هغه ته ورخکاره کېدو بس دا غي سره خبرې اترې شروع شوې نو دا ورته وویل چې زه خو مجوسی ما زه خو د اور عبادت کوم هغه ورته د اور عبادت ولې کوي د الله عبادت ولې نه کوي د دې اور د دومره مده بندګي وکړه دومره وخت عبادت کو زه ته دې اور ته خلاص دن نه کچې سیزي دې کو سیزي دې نه ډېر وخت ور سره دوستانه پاتې شو پکار د چې تا خو نه سیزي کنه ټول مرز عبادت کو دې اور ته خلاص دن نه کوي نه دا خو سیزي کوي نه اصلي عبادت کوي سوزي دې عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکم د یو الله بندګي وکم بهرحال دغه دا خبره د زړه ته پریوتی نو د عیسایت قبول کو نو بیا به د کور نه د پټو په باندې د وته چې زه پټی تزم او الته کې هغه د عیسایانو عبادت خانه ته بننه وته الته کې به عبادت کو پلار په خبر شو چې پلار په خبر شو نو د ډیر زیات وخو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات وخو ته ماتم نه ګوري زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پر بل دین دی قبول کو ډیر زیاتی وخو حتی در دې پورې چې په زنجیرانو وتړو چې وای تړو بهرحال دا عبادت خانه والے ته وویلو چې دلته ما پلار نه پریدي پس طریقې ته خبر ولېګو استاسو مین مرکز تاسو غټ مرکز کم ځای کې دی زمون غټ مرکز په شام کې دی وی کو چرته تاسو سکسان شام ته تلو ما خبر ک چې زو سره لاړ شم ته دلته ما پلار نه پریدي هغه ټیک ده بیا سه عیسایانو شام ته تلل دته سوال جواب رولېګل چې مونږ زو کو تر سره مرګري کې روان شه نو سلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنجیران مات کړ په اړه طریقه چې ځان کولو کو هغه قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد الته تاسو کو په پتاسو کې غټ فادری دلته کم یو دی دا عیسایانو چې کم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته وتنو خو دا دی چې التلال ډیر ضعیف فادریو د دا خدمت شروع کو خپل ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډیر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی ما خو پلار مې مجوسی دی او زه په دغه باندې مجبوره کړم زه د کور نه راتښتېدلی ما او ما عیسایت قبول کړی هغه ورته وی ټیک ده زما سره به د دغه خدمت کو زده کړه به یې کوله هغه پادری ډیر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو د ځنکدن ټیم و بیمار شو نو ده ورته وی ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم سلار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو وی په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسی رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري ته ورسېد
هغه ته خپل کیسه وکړه چې تعالی پلان کې فادری را لګلې ما هغه مل دی هغه راته چې د خپل بل شغور ته وی ټیک ده د هغه خدمت شروع کړو دا غنه زده کړ شروع کړ خو دا دیم فادری چې کنه دا خ سړی نه سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه اسی په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړو خو نه ډیر دنیادار سره پیسې به د خلکو نه غستله په ست طریقې جمعواري کوله ایما د خدمت کو دیم بوډاو وی دې رانم په مړ کې دوه شو نه ما ورته چې ته عمر خو زما چرته زم اداره ته درم تن یاد کو چې زمړ شم الته بلار شي بهر حال دیم مړ شو چې دې مړ شو یا غزان روان شم هغه درم پادری لور رسیدم یا غم ضعیف سړی و دا خدمت می کو دا غم ټیم د مرګ راغی چې هغه مړ کې دا ته می تاسو کو چې تر نه مړی زما چرته زم هغه راته یو خبره وکړه هغه راته وی چې زمانه ورسته ته د اچا خواله مزه ځکه زمون عیسایت چې دا اوس ډیر خراب شوی دی اوس به خلکو د ځان نه ډیر خبرې ریستلې دي اوس دې یو سړی نشته چې زه تاسو وخم چې دا خواله لاړ شه ته د اچا خواله مزه خو زه دا وخت دې اینه مکنه چې د اخیری زمانه د پیغمبر دراتلو ټیم دی موږ د خپل کتابونو نه معلومات کو او موږ ته د خپل کتابونو نه اندازه داسې کیږي چې د اخیری زمانه د پیغمبر دراتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هیڅ خواله مزه د اخر زمانه د پیغمبر تعالی شروع ک زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي هغه زه پی جنم څنګه دغه فادری ورته ته زه 15 علامات خې چې دا 15 نه پکې موجود وي کنه دا د اخر زمانه پیغمبر وي کمی وی یو دا چې د اخر زمانه پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کیږي هغه شکل نظم کوي تش بیابان به شګي به شینکه به پکې نه وي یو دا علامت ده وی دویم دغه پیغمبر چې کومه علاقه ته هجرت کوي په هغه علاقه کې به کجوري ډېری زیات وي کجوري به کې زیات وي دریم علامت د دې پیغمبر دا ده چې صدقه به قبلې خو خوري به نه او څلورم علامت دا ده چې هدیه به قبلې هم او خوري به هم او پنځم علامت دا ده چې شاته د ول په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی دا پنځه خبرې چې د عموم ته لیکنه دا داخلي زمانه پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وای دغه فادری مفات شو مونږه دفن کو او زه دغه د خوانه روتم او ځان له مسګړي بيزي واغستې تجارت نو شروع کو چې دا تجارت وکوم او دا ګړي بيزي وساروما دا شپانه خو ګرځي په هر علاقه ته دی رسیدلې کنه نو ګرځم او د خلکو نه معلومات کوم د اخر زمانه پیغمبر پسې به ګرځم اګړي بيزي می واغستې ځان می تجارت هم کو هغه می سرول هم نو خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځیدم یو قافله را سره میلو شولا دا غینه می تاسو کوم چې تاسو د کومه علاقه یې ما ته وی چې موږ د مکی یو ما چې یره دا سیس دې زمانه کې تاسو خبر شوی نه چې چا د پیغمبري داوا خو به نه کړی یا هم راته چې هغه زموږ په علاقه کې نه کنه زموږ د علاقه سره د پیغمبري داوا خو کړی یو نه کراوته دی ما ته چې تاسو په علاقه کې موجود دی چې او ما چې تاسو علاقه څنګه علاقه ده چې زموږ علاقه خو ته شیشه کې دي نو ته شي کې دي چینکی پکې نشته ما جزاء اول علامت خو مونږ اول علامت می اومنتو بیا مې ورته چې دا پیغمبر څنګه سره دی داغه متعلق چې خبرې وکړم زما په ځل کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته چې تاسو ما خپل کړی تر ځان سره بو نه زه دې راته چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تاسو سره لاړ شو کنه ما ورته چې ټیک ده بهر حال دې کافری چې کله واپسی کوله ما ته چې موږ خو ذکر سره زی ما چې زر سره زم دې سره مې واپسی وکړه روان شوم وی دغه کسان ډیر ظالمانو خطر دا قافلې والا زما سره چې کومې ګډي بيزي وي په لارې درناغه په زور واغستې اگر انا ارسه واغستل او زين پرې نه خودلم زين ونی ولما او الته کې منډای ته بوستم په وخت کې بداوین ځ غلامان خرڅېدلو منډای ته بوستم د تجارت قافله وا یال تکي ول چې دا زمو غلام د مونږه خرڅو ما ډیر چې غوال چې غلام نه ما ذات سره ما هیڅ منله او ورو کافره و دغه خبره خلک اورید زما چانه اوریدل په منډای کې خرڅ کوم غلام ایرانه جوړ سامان ایرانه مو غستو غلام ایرانم جوړ کو خرڅ کړم وی چې خرڅ کړم ډیر زیات مې وچړل یماوی چې الله د بادشاہي ژوند مې پرې خودو
د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښود د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د اخر پیغمبر ته ځان ورسم دین حق قبول کړمه نه خو زه غلام شم زه خو اوس د اخر زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کوي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چاړان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نه شمه ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې جړل الله ته بهر حال دی چا چې اغوستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 15 ځایه خرڅ شوم په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وایي چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وي کجورې پکې ډېرې وي وي زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځې که نه نو په بس کې چې ناست که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوي د دغې ځای نه څه شروع کړه درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي بهر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي ما به له ډېر په اخلاص کار کوو نه را باندې مین هم ډېر زیات و وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپي چغې شو شور شو په مدینه منوره کې وی زه لږ ودرېدم چې دا شور داسې شي دی وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتې دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وینا غالم خپل مالک لره مالک ته مې وی چې ما له لږې کجورې نه راکوي غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجورې نه راکوي زه له دغې سړي خواله ځمه ځان سره به لږې کجورې وسمه هغه راته وی چې ولې نه کجورې والتې که نه د ځان سره مې کجورې واغستې وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې ما ورته وی چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ته چې دا کجورې د څه دي ما ورته وی چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبي علیه السلام رانه واخستې قبول یې کړې ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته وی چې تاسو وی چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو وی رالمه بیا د مالک خواله وی څه ورځې پس مې ورته وی چې ما له لږې کجورې نه راکړه زه هلته ورځم وی چې واله که نه وی بیا مې کجورې واغستې چې واغستې وی بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم وی ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي وی ما ورته وی چې کجورې مې راوړې دي خو دا تاسو قبولې کوئ نو ما ته چې د څه کجورې دي ما چې دا مې هسې هدیه راوړې تاسو لره وی نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وخوړه بیا ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ وی هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو یې تقسیم کړه ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی وی د نبي علیه السلام سره داسې کېناستمه بیا پاسېدم د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار تلم اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم ویلې خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا صادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلې خو مې نه شو ما وایي چې زه دا صادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم نبي علیه السلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبي علیه السلام داسې ځان مې صادر ته وکړی کمیس نه نبي علیه السلام دا صادر داسې ښکته وکشه چې وکشو وی مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي وي چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پکې ښوده
او په چغو چغو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل د نبی علیه الصلاۃ والسلام لرالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته ووایه دې کلمه راته وویله ما ته چې سلمان دلته راځي ما چې د الله پاک پیغمبر نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دي تا جوړ کړي ووایه ته زه بل دومره پیسې درکړم ما آزاد کړه دا عقد سره وکړه ما وایي چې ټیک ده اعلان خپل مولا ته مې وایي چې ما آزاد کړه زه به درله پیسې درکړم نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یالي نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا وي هغه راته وایي سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې رااله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما وایي چې زما ارمان نه پوره کېږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره نه لکې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې کلونه لګي کجوره نه لکئ که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ما وایي چې دا ارمان زما نه پوره کېږي ایران نبی علیه الصلاۃ والسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وایي چې ولې ما ورته چې یو خو رانه هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دی زه غلام یم او دویم هغه و چې کجورو باغ راله ولګوو چې دانې ونیسي بیا به دې ازاد ومه نو دا کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمیل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که دا ورسره څه که پخه که الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبر وکړه حق سره وکړه به سره پوره کا صحیح دی زلالم امام مولا ته چې دا حق دراته منظور دی دراته څه دی به زمون منظور دی چې صحیح دا غم په خندا شي صحیح ده چې ته مال باغ لګای بیا کجوري کې بیا ورسته ګورو صحیح شو به مې سره وکړه ورځ لګي غونته تیرې نه وي چې نبی رسول الله سلام را پسې سوال جواب کوي سلمان فارسی ته وایي زما خواله راشي اذا نبی رسول الله سلام خواله رالمه نبی رسول الله سلام را سره راکړو چې سلمان دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ وي سلمان واله دا سره د الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمان دا اوس ته خو ورته دا وتله که نه دا خو ورته وتله وي چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وي چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل هغې کې سره ولږ ما چې وړو ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام سوه معجزه وه د نبي علیه السلام که یو سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبی علیه السلام کجورو د کار ټیم راغی نبی علیه السلام راته چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې د کجوري پکې کرل غواړي نبی علیه السلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړی کجوري زه په خپله کرم نبی علیه السلام تمامې کجوري په خپل لاس ناهل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر غټېدې چې د کجورو د بار ټیم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کال کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر غټې شوې سلمان فارسي راغلی د الله پاک پیغمبر کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کره نبی علیه السلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولې نبی علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولې دي دوه ډکو پکې ولې دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کړلي دا پکې ما کړلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي نبی علیه السلام وایي دا وباسئ شابه والا په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نال کړو او چې څنګه یې نال کړو هغې دوه ډکو بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسي رضی الله تعالی لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازادې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وي سلمانه ته ازاد یې
الله سلمان فارسی راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې لګیا شو. خبره مې درته څه کوله، د دین اسلام د پاره به تکلیف برداشت کړي، مصیبت به برداشت کړي، غمونه به برداشت کړي، تهمتونه به برداشت کړي. الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې، ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي، هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي. خلک به ستا په ذات باندې گزار کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویلو که نه ویلې؟ کوډګر ورته ویلو که نه ویلې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویلې دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویلې دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویلې دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویلې دی، شاعر ورته وایي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاڼې مبارکې د وینو ډکې کړي دي. شوي دي که دا نه دي شوي؟ عایشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده؟ د عایشې چې کله طایف ته لاړم که نه، د طایف خلکو په ګوتو وویشتم، هغه ورځ راباندې ډېره سخته وه، راباندې ډېره سخته وه. زه څوک یم او ته څوک یې؟ ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي؟ ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي؟ ضرور به درته جوړېږي. کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي، کله به دې په یو طرف ګزار کېږي، کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي. برداشت پکای، برداشت پکای. دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر ګران کار دی. قربان شم د احمد محبوب نه. او ډېره اخره زمانه راوتې ده. الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي.